بنګلادیش د اسیا کپ لوبو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. شکیب الحسن یې کپټان وټاکه، خو د افغانستان کرکټ بورډ لا په دې نه دی توانېدلی چې تر اوسه خپله لوبډله اعلان کړي. راشد خان د ساوت افریقا لیګ کې واخیستل شو او 3 افغان لوبغاړي د اماراتو لیګ کې د یوې لوبډلې لخوا واخیستل شو. که غواړئ په دې هر څه پوه شئ، ویډیو راسره تر پایه وګورئ. سلامونه او نیکې هیلې د کرکټ یاران یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که غواړئ د کرکټ تازه او په زړه پورې خبرونو څخه ځانونه خبر کړئ، نو د کرکټ یاران یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د بنګلادیش کرکټ بورډ له ډېر ځنډ څخه وروسته په دې وتوانېد چې اسیا کپ لوبو لپاره خپله لوبډله اعلان کړي. شکیب الحسن یې کپټان وټاکه، خو د بنګلادیش لوبډلې مهم لوبغاړی لیټن داس نشي کولی په اسیا کپ لوبو کې برخه واخلي، ځکه هغه ټپي دی. د افغانستان او سریلانکا کرکټ بورډونه لا په دې نه دي توانېدلي چې اسیا کپ لوبو لپاره خپلې لوبډلې اعلان کړي، او دا معلومه نه ده چې څه وخت به خپلې لوبډلې اعلانوي. راشد خان د ساوت افریقا لیګ کې د مومبای کپ ټاون لوبډلې لخوا واخیستل شو، او د اماراتو لیګ کې د مومبای اماراتس لوبډلې لخوا 3 افغان لوبغاړي واخیستل شو چې عبارت دي د نجیب الله زادران، فضل حق فاروقي او ظاهر خان څخه. سبا ته د افغانستان او ایرلند ترمنځ 4مه شلوریزه لوبه ترسره کیږي. د کرکټ ډېرو مبصرینو په اټکل افغانستان به دا سیریز وبایلي. ستاسو په نظر دا سیریز به کومه لوبډله وګټي؟ خپل نظرونه هم د کمنټ په برخه کې راسره شریک کړئ. هیله د ویډیو لایک او د نور ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا ښې چارې.